تاسو بالکل صحیح ځای ته راغلی او په صحیح وخت هم راغلی ځکه چې نن زموږ د انګلیش سپیکینګ کورس لومړی ورځ او لومړی درس دی په دې کورس کې به موږ تاسو ته انګلیش د الف نه والا یې پورې په پښتو کې ډیر په اسانه باندې ښایو چې هر څوک چې زده کولی شي نو که چیرته تاسو غواړئ او ستاسو ارمان وي چې تاسو خلکو سره په انګلیش کې خبرې وکړئ د انګلیش لیکل او هم لوستل زده کړئ په ګرامر کې مهارت حاصل کړئ ډیر الفاظ او جملې زده کړئ فرنسیشن او داسې ډیر څه زده کوئ نو بیا تاسو ته د انسټیټیوټ ته د تللو هیڅ ضرورت نشته ځکه چې دا نن نه بعد په دې چینل باندې موږ تاسو ته یو انډین کورس شروع کوو کوم چې انډیا جوړ کړی دی دا دغه کورس نه په انډیا کې او هم په ټوله دنیا کې په میلیونونو خلکو تی پیدا واخیستله انګلیش یې تی زده کو او اوس یې هم تی زده کوي نو ما وغوښتل چې تاسو دغه کورس راوړم په پښتو کې اپلوډ کړم په دې چینل باندې چې تاسو م انګلیش زده کوئ او خلکو سره په انګلیش کې خبرې کول شروع کړ په دې کورس باندې ډېره زیاته خوري شوې ده په دې کورس باندې خلک پیسې هم ورکوي او تاسو ته په دې چینل باندې بالکل فری ملاویږي زما تاسو سره وعده ده چې په دې کورس کې به تاسو ته هر یو ویډیو زه ډېره په ایمانداري سره اپلوډ کوم خو تاسو هم ما سره یو وعده وکړئ او هماهی راسره وکړئ چې تاسو به هم دغه درس ډېر په شوق سره ګورئ ځان به ترې نه خلاصوئ په هر یو ویډیو به ځان پوه کوئ که چېرته تاسې په یو ټکي په څه باندې پوه نه شوئ په کمنټ کې پوښتنه کوئ او د هغې جواب انشاءالله زه درکوم په هغې باندې به یو بله ویډیو جوړوم همدغه شان زه چې کومه خبره کوم په دې باندې هماها عمل کوئ داسې نه چې زه درته لګیا وم او تاسې په هغې باندې عمل نه کوئ او انشاءالله دغه کورس تاسو دریو میاشتو جاري وساتئ د دې یو ویډیو نه به تاسو دومره څه زده کوئ چې هغه خلک په سکول او کالج انسټیټیوټ کې په یو میاشت کې نه زده کوي او یو ویډیو کې به دومره پاور وي او دومره زده کړه به تاسو کوئ نو که خواري مو وکړه او دغه کورس مو سر ته ورسوه انشاءالله تاسو به ډېر څه زده کړئ تاسو انګلیش کې به ستاسو په انګلیش کې به یو انقلابي تبدیل راشي او کوم نه کړو ګټه او توان مو خپل ده نو اوس راځئ چې دا کورس سٹارټ کړو نو د دغه کورس شروعات شو سهار نه نو تاسو چې کله سهار پاسېږئ د سهار به تاسو انګلیش جرني سٹارټ شي تر ماښامه پورې I have got up now زه اوس پاڅېدم د خوب څخه کله چې تاسو سهار جګیږئ نو تاسو به لومړی ځان سره دا لږ په تیزۍ سره ووایئ چې تر خپلو غوږو پورې مو د اواز ورسیږي I have got up now کله چې د سهار له کټ څخه کوزیږئ I'm getting off my bed زه اوس د کټ څخه کوزیږم یعنی I'm getting off my bed زه اوس د کټ څخه کوزیږم کوم کار چې کوي د هغې مطابق جمله جوړوئ او where are my slippers د کار څخه جګ شي نو بیا خو به هماغه چپړې په خپو کوي نو بیا به ځان سره دا سنټینس ووایي where are my slippers زما چپړې چیرته دي I put on the slippers now اوس دا دی چپړې په خپو کوم سټیپ بای سټیپ به ځان سره انګلیش وایي کله چې سهار له کټ څخه پاڅېدي او نو بیا به ځان سره دا سنټینس ووایي What's the time right now اوس څو بجې دي What is the time right now د سنټینس مطلب دا دی چې اوس څو بجې دي ځان نه به د هغه پوښتنه وکړي It's 4:45 د دې مطلب دا دی چې په کام 5 بجې دي It's 4:45 It's 7:05 دا شو چې 5 منټه د پاسه 9 بجې دي It's 7:05 Why are you mumbling د دې مطلب دا شو چې ته د ځان سره څه بړبړ کوي تاسو ځان سره په خبرې کوئ هغه نه د اورېدو یا داسې بړبړ کوئ نو دا درته وایي چې Why are you mumbling دې ته ویل کېږي چې د ځان سره ته څه بړبړ کوي
Actually, I'm learning English nowadays. So, sir has told me to mumble like this. د دې مطلب دا شو چې اصل کې زه نن سبا انګلیش زده کوم. نو ما ته خپل استاد ویلي چې داسې بړ ځان سره کوه. Actually, I'm learning English nowadays. So, sir has told me to mumble like this. کله چې دغه خلاص شو نو ته به جومات ته هم ځې. نو بیا به څه وایې؟ بیا به داسې وایې I go to mosque now. زه اوس جومات ته ځم. I go to mosque now. زه اوس جومات ته ځم. کله چې تاسو لمونځ وکړو د لمونځ نه بعد یعنې تاسو منډه وهئ خپل صحت خیال ساتئ نو بیا به څه وایئ؟ بیا به داسې وایئ I go for running now. زه اوس منډې ته ځم. I go for running now. نو بس ګرانو کتونکو د نن ورځ د لپاره همدومره درس کافي ده. د نورو درسونو لپاره همدغه یوټوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او په خوا کې د ګنټې نښان هم بیا په آل باندې کلیک کړئ تر څو چې زموږ کوم درس اپلوډ کېږي تر تاسو پورې در ورسېږي. مننه.